اسما فرمایي زما لور په ګېډه وه خوراک نیم شي که نه ماشومې ته خوراک ځي که نه لوږې ما فقعدت ابکي زه کېناستم ژاړم وږې نه مرم ماشوم مې په غېږ کې دی ماشوم مې په تن دی خوراک څه نشته پیغمبر اسلام یوه خینې ده د هغې نوم دی اسما دا د عایشې خور ده هغه د دې خاوند نوم زبیر و دا صحابي دی وایي زبیر رضی الله عنه د پیغمبر اسلام سره چا سره لاړی په سفر باندې وکانه جار لی یهودیان زما ګاونډي کافر یهودي و فاصبح شاتن یو ورځ یورې چیلې حلال کړ ګاونډي په کور کې نه و خو چې کله دا کټۍ باندې کړي که نه نو د هغې یو خوشبوی اوس یې ډېره پته نه لګي ځکه چې اوس خوراکونه ډېر دي نو وایي ما څه چل وکړو زه لاړم د ګاونډۍ که ورځمه یهودنه ده کافره ده لأطلب نارا اور ته راوړم د اور په بانه ورم دا خبرې د هلکان کمپیوټر د دیو نه راخلي د سپین ګیر نه تپوس کومه زما په یاد سم یادېږي نږدې کورونه به یو د بل نه به یې لمبه در راوړله لمبه ماچس یې نه وي ماچس دی یو 5,000 روپۍ د موبایل اخیستې دی په ډبل بیډ کې پوتې شم سیده لږ دا کیسې نه وي ښه روپۍ هم نه وي مړه موږ چې دا سبق ویلی په لوږه هم ویلی په نار هم ویلی دی وایي زه ورغلم د دې ښځې نه اور راوړم ولې لأطلب نارا چې اور ترې راوړم زه لاړم اور مې راوړ فاطبقت مړ مې که ولې وما كانت لي حاجة الى النار اور ته مې حاجت نه و په کاله کې وړم نه و په کاله کې هېڅ هم نه و چې لیټۍ مې تې پخ کړې وې ډېر ساعت ناسته و ساعت تېر شي بیا داسې 10 منټه بیا لاړم لأطلب نارا چې اور ترې راوړم اور مې راوړه په بانه ورم ما چې ست به راته وکړي هغې ست نه کو ښځې ست نه کو کله چې لاړم اور مې ترې راوړ کور ته وما كان لي حاجة الى النار اور ته مې حاجت نه و فاطبقت بیا مې مړ که بیا کېناستم کېناستمه ما دا درېیمه پیره پسې بیا مړ ځمه ګوره چې انسان یې که نه هغه ته پته لګي چې دې سړي حاجت دی چې انسان یې چې حیوان ته پته نه لګي وایي زما اور ته حاجت نه و درېیمه پیره لاړم اور مې راوړو فاطبقته مړ مې که څه وکړم فقعدت ابکي کېناستلم ژاړم ربه څه وکړم او بله مسله ده اسما فرمایي د ابوبکر لور ده د عایشې خور ده د عبدالرحمن خور ده د نبي خینې ده وایي زه کېناستلم او ژاړم یو مسله بله ما زما وایي لور په ګېډه وه اسما فرمایي زما لور په ګېډه وه خوراک نیم شي که نه ماشومې ته خوراک ځي که نه لوږې ما فقعدت ابکي زه کېناستم ژاړم وږې نه مرم ماشوم مې په غېږ کې دی ماشوم مې په تن دی خوراک څه نشته یهودي چې کله راغی کور ته ښځې ته وایي ادخل علیک احد څوک راغلی نه و کور ته چې رالي که نه منګو د ځانه مه جوړوه لږ تپوس کوه څوک تلي راغلي خو نه دي که مېلمه پېژنې یو کس منګوي ګرځه د خوراک ټاکو خوراکونه کوه وړه ته میلاویږي لږ تپوس وکړه څوک راغلي نه دي یار به دې راغلی دوست به دې راغلی خدای دې نه که د پلار یار به دې راغلی خدای دې نه که ښه خدای دې نه که پېژنې پښتو پوهېږئ خدای دې نه که د مور خور به دې راغلي د مور ترور به دې راغلي ته به د یوه خبر عمل کې چې ځان پېژنې خپل یار هم پېژنې د پلار یار نه پېژنې د مور خور د مور ملګري نه پېژنې او یې مسلمان ګرده ډېر خلک په مځمکه ګرځي ته هم دې ګرځې خاوند چې راغی ښځې ته وایي ادخل علیک احد څوک راغلی نه و وایي فلانة العربیة تقتبس نارا پلانکۍ ښځه راغلې وه اور یې غوښته وایي تا خو څه ورکړي نه دې کټۍ نه دې کټۍ نه زه خوراک نه کوم دې ګاونډۍ له ته اول ورکړه
او زما استاد حاجي صاحب چې کله زکات ورکوي وایي ما کله یاد ساته زه خو تا یاد ساتم خو چې کله الیکشن راغی ما به لږ یاد ساته ښه بیا ووټ ماله راکړه ښه زکات درکوم خو ووټ ماله راکړه غریبه خدای دې 11 پیرې غر کا خدای دې تباه او برباد کا چې ته دې سړي نه زکات اخلي تا خو بیا یاد سپک دی پیسې به هم خرابي په باډو کې درکوي په رشوت کې په ووټ باندې درکوي د الله په نامې نه درکوي ښه نو ویل عربي ښځه راغلې وه ویل خوراک نه کوم دې ښځې که به خوراک لېږي خوراک چې ولېږه اسما وایي ما لې ښوروا راولېږله په کاسه کې او ما چې وخوړله هغه خوراک ما له ډېره مزه راکړله اخلاص پکې وکړه ما ورته اخلاص نشته